د هیواد په شمال کې عام ولسونه د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په موخه راپورته شوي دي. دوی وایي تل چمتو دي که چیرې غږ پرې وشي نو د هیواد ساتنې لپاره به د جګړې میدان ته ووځي. مردم شریف شهر مزار شریف ولایت بلخ هم سر هم از مال جان در خدمت نیروی امنیتی خود هستیم و خاطر که هیچ وقت اجازه نمیدیم که مردم بیگانه یا رژیم‌های نظامی اشغالگر بالای مردم ما بالای وطن ما حملات خود انجام بدن. انشالله نیروی امارات اسلامی موجود و ما در پالایش هستیم، حمایت خود اعلان میکنیم که برات میگم خدا با مردم افغانستان روبرو نساز. مردم افغانستان انگلیس روس کافر لعین امریکای پیشرفت شکست دادگی شما را هم حتما شکست میدن. به نمایندگی از اهالی گذر حمایت خود را و حمایت همه‌جانبه خود را از نیروهای امنیتی و دفاعی امارات اسلامی افغانستان اعلان میکنیم و این حملات بزدلانه و خصمانه پاکستان رذیل را ما تقبیح میکنیم و انشالله مجاهدین امارات اسلامی افغانستان انشالله پیروز هستند و پیروز خواهند شد. په ورته وخت کې دیني عالمانو د پاکستان ظالمانه کړنې د ښځو، ماشومانو او سپینګیرو په شمول د عامو خلکو شهیدانول د اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عملیات کړ او د یادو اعمالو په تړاو غبرګونې د نظام او ولس فریضه وبلله. د اسلامي نظام غازیان مجاهدین قهرمانان وتوانېدله چې هغه ظالم ته داسې غاښماتونکی جواب ورکړي او انتقامي عملیات انجام کوي او الله کریم دا نصرت هم ورسره وکړي ځکه زموږ نیت صفا و، زموږ اراده صفا و. موږ د دې خپل مظلوم ولس، د دې یتیم ولس، د دې دربدره ولس، دغه کړېدلي ولس چې د 50 کاله په دغه جنګ کې را کړېدلی دی، دا ظالمان بیا هم هغه را باندې ژړوي او یتیمان راته پاته کوي. نو الله کریم د دغه مظلوم ولس سره نصرت کوي. نو الله کریم په خپل کومک سره دوی څخه انتقام واخیستی. حکومت اسلامی و امارت اسلامی بشارت میدم شما در مقابل ظالم بجنگین، یاور شما خداست، خدا شما را پیروز میکند و هر کسی که به خاک مردم تجاوز میکنه او بر رو میافتد و او مظلوم میشه. چرا که ما با کسی تجاوز نمیکنیم و ما خلاف قانون بین المللی عمل نمیکنیم. پاکستان است که خلاف قانون بین المللی عمل میکنه. شب میاد زمین خاک ما را، مردم ما را، خانه های ما را بمباران میکنن، زن و بچه ما را میکشن. بر ما واجب است که دفاع کنیم از خود. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي ښکارندویي پر اساس تېره شپه د هیواد له شمال زون څخه د دفاع په موخه ګڼ شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې لومړۍ کرښې ته راغلل تر څو د پاکستان پوځي رژیم ته په غچ اخیستونکي عملیاتو کې غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړي. مجاهدlar Pakistan'da jangga boryapti. Maşallah. Xabarniga da ne bo'ldi? Pakistan'da jangga boryapti. Navbatga. Qayerga boryapsiz aka? Borayin inshaalloh Pokistonda inshaalloh barman. Inshaalloh. Pokistonda urib dikkat qilamiz inshaalloh. له بلې خوا د افغانستان اسلامي امارت ملي دفاعي ځواکونه پاکستان ته په اشاره ګواښ کوي که چیرې بیا د افغانستان حریم ته زیان واړوي نو له دې څخه به د سختو غبرګونونو سره مخ شي. دفاعي ځواکونه دغه راز هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې په هر حالت کې د دفاع لپاره چمتو دي. ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د ملي اسلامي اردو ځواکونه په هر حالت کې ستاسو او د دې هیواد دفاع ته چمتو دي او لله الحمد زموږ میړني اتلان په هر وخت کې چمتو دي او ګوته په ماشه دي. که بیا هم څوک د هیواد یا هم د ولسونو ته ګوتڅنډنه کوي یا کوم زیان ورته رسوي بیا به له داسې غبرګون او غچ اخیستونکي بریدونو سره مخ کیږي چې شاید دا ورته یو تمثیلي بڼه وي. د عامه باورونو له مخې د پاکستان پوځي رژیم د غرب په ځانګړي ډول امریکا څخه اخیستل شوو پروژو په عملي کولو سره غواړي په سیمه کې ناامني رامنځته کړي تر څو له یوې خوا اسلام کمزوری کړي او له بلې خوا خپل پورونه راکم کړي. ضابط خان انځور د البرز نشراتي څانګه مزار شریف.